بعضې ټایم کې زمونږ په دماغو کې هغه کارونه او هغه سوچونه موجود وي چې د هغې مونږ ته سره اړو احساس نه وي. یو درې ایمیجینیشن ریلیټډ سایکولوژیکل کنسپټ دي. په هغې کې د ټولو نه اول دی لیمرنس. په لیمرنس کې داسې کار وشي چې یو انسان د بل انسان سره محبت کوي، خو دی چې چا سره محبت کوي په چا باندې زړه خوري هغه دی اګنور کوي، هر ټایم یې نظر انداز کوي. او کله چې ده ته معمولي غونډه کې ریپلی ورکړه، یا ورته په واتساپ باندې یو میسج وکړو، یا ورته په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب کې ورله یو لایک ورکړو، نو دی به غلی غلی بیا خاندي او ټوله ورځ په خوشحالي کې چې وګوره دې کس ما ته ریپلی راکړه. او که زه تا سره 1 ګنټه چاټ کوم، زما په 1 ګنټه چاټ باندې تاسو سره اړو پروا نشته، خو که هغه ته معمولي ریپلی درکړه هم به ته خوشحالېږي، او که اګنور یې کړې نو د حد نه سیوا به خفه کېږي. دې ته ویلی شي لیمرنس. دویم نمبر دی موږ سره میلیډپټیو ډے ډریمینګ. په میلیډپټیو ډے ډریمینګ کې داسې کار وشي، فرض کړه یو ګل خان دی، ګل خان وایي چې نن به زه 1 ګنټه سټډي کوم او دا بایولوجي، کیمستري او دا تفسیرونه دا چې دا به زه خورم مکمل به یادوم. خو کله چې دی 15 منټه سټډي وکړي که نه، نو دی یو خیالي دنیا جوړه کړي ځان او ده ته پته هم نه وي. تاسو ته چې ما ووایي دی موږ سره سره اړو احساس نه وي که نه، نو دی د دې سټډي نه وتې، د سټډي نه ده فوکس وتې او دی په سوچونو کې ډوب شي او ده ته پته هم نه وي. نو دی 3-4 ګنټې سوچ وکړي او ځان په یو غټ دنیا جوړه کړي او په هغې دنیا کې د خلک سلامونه کوي او ده سره پکې ګاډې بنګلې مړه چې څه نه دي هغه ده سره وي، دنیا یې سرو کړي. درېیم نمبر دی هیرو فینټاسي. اوس دا دوه چې دي دا هم نارمل دي او دا هیرو فینټاسي چې دا بالکل نارمل ده. خو کله چې دا لومړني دوه دا د سیوا ټایم دپاره شو او دغه شانې سیوا ټایم دپاره مونږ ته دا سوچونه او دا کنسپټ زمونږ په ذهنونو کې راځي، نو دا بیا ابنارمل کېدی شي، د ستا دپاره نقصاني کېدی شي. په دې دې پوه کوم چې ستا دپاره دا څنګه نقصاني دي، خو د هغې نه مخکې ته هیرو فینټاسي وپېژنه. په هیرو فینټاسي کې داسې ښکاري زه اوس یو کس دی هغه د بل کس سره محبت کوي او دا کس چې دی دغه لیمرنس دا کنسپټ پې اپلای کوي. هغه هندوستان بیا لیمرنس تېر شو. لیمرنس مطلب چې دا کس دی اګنور کوي او دی ورسره محبت کوي. نو په هیرو فینټاسي کې بیا داسې کار وشي چې دې ځان نه یو هیرو جوړ کړي، ایمیجنري میلیډپټیو ډے ډریمینګ کې دې ځان نه یو هیرو جوړ کړي او دلته کې راشي جګړې کوي پکې او دغه شانتې ساینسدان پکې جوړ شي او یا نور یو غټه کارنامه وکړي د دې دپاره چې د خلکو د توجه زما دې طرف ته راشي او زه ما ته کامیاب ووي او زما باندې د خلکو اعتماد پیدا شي، په ما باندې د خلکو بروسه پیدا شي. نو دا هیرو فینټاسي چې ده دا بالکل نارمل ده، دا د هر چا ذهنونو کې راځي. یو نارمل انسان دی د هغه په ذهن کې دا راځي. خو که دې سره میلیډپټیو ډے ډریمینګ یا دغه لیمرنس ملګری شو نو دا دواړه بیا خطرناک کېږي او هله خطرناک کېږي کله چې دا د سیوا ټایمه پورې، مطلب د هفتې دپاره او د میاشتې دپورې بیا ختم شو، نارمل دی. خو دا کال کلونو نه دا سوچونه ستا په ذهنونو کې چلیږي، دا بیا خطرناک کېدی شي او تا له بیا په کار ده دي چې ته یو د کلینیکل سایکاټریسټ سره خامخا رابطه وکړې، د هغه سره کنټیکټ وکړې، د هغه نه مشورې داسې والې چې ستا دا قسمه سوچونه چې دي هغه ختم شي. اوس دا د څه لپاره نقصاني څنګه کېدی شي؟ میلیډپټیو ډے ډریمینګ یا لیمرنس یا د تھرډ ون هیرو فینټاسي دا سره پر خطرناک داسې کېدی شي یو خو دا ستا فوکس چې دی هغه مکمل غرق کړي، ستا نه ټایم چې دی هغه مکمل تباه کړي. دویم نمبر خبره دا ده چې ته داسې د ډېر ټایمه پورې داسې سوچونه کوې نو ستا دماغ چې دي هغه بیا ریالټي نه قبلوي، ریالټي کې هغه نشي چلېدی. ته به همیشه ایمیجینیشن کوې، په ګڼې ته ځې، یېرېږي به او دغه شانتې یو ګیدرینګ دی یو جلسه ده په هغې کې به ته دا سوچونه کوې یا الله پاک را دا خلک راته سون وایي، دا خلک راته ونه خاندي، ما پورې ونه خاندي، ټوله ورځ دغه سوچونه کوي. اوس دا به ختمو څنګه؟ د دې د ختمولو اسانه طریقه ده یا خو د کلینیکل سایکاټریسټ سره رابطه کول دي، یا که دغه نه نو کله چې دا سوچونه موږ ته راځي که نه چې موږ فوراً خپل سوچ بدلوو. که سوچ نشو بدلولی چې موږ یو کار شروع کله چې موږ یو کار کوو که نه نو په هغې کې بیا موږ ته دا سوچونه نه راځي او خاص طور پر باندې هارډ ورک چې موږ کوو هلکه لرګي وچوه، سټډي کوو، خاص ته دا سوچونه کوي، په سټډي کې خو ته ناست یې دغه سوچونه به کوې، لرګي وچوه، ګاډي لوګې چلوه، مړه بس کمر یې پکې اخوا دېخوا کوه، نو دغې سوچونو نه به ته بچې. او چې کله دې سوچونو نه بچې نو بیا به ستا منټل هیلث مطلب ذهني صحت چې دی او دغه شانتې ستا جسماني صحت فزیکل هیلث هغه به هم برابر وي. او چې دا دواړه ستا برابر وي نو ته بیا د ټایم منیجمنټ صحیح کولی شي. او کله چې یو انسان د ټایم منیجمنټ ټیک وي نو دی بیا په دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیابي.